14 کاله مخکې مې له پلار سره زړه بدي راغله. ماسپښین مهال و، موږ دواړو یو بل ته تیرې زیاتې وکړې. زه ځوان وم، ګنې دا مسله دومره جدي نه وه چې خوا مې پرې بده شوې وای. بس هسې احساسات مې په عقل غالبه وو. نه مې غوښتل چې د پلار له ځوابه پاتې راشم. پلار مې هم زما په څیر جدي، اندېښمن، سودایي و او زړه یې ډېر نازک و. له زینو په تراټ راغی او ښه کلکه څپېړه یې مخ ته راسیخه کړه. راته ویې ویل په کلي کې ستا په څیر سپین سترګی مې نه دی لیدلی چې خپل پلار سره ژبه واړوي او د پلار په وړاندې ودرېږي. همدې څپېړې، همدې خوابدۍ او همدې لانجې زما پر مخ د برخلیک نوي ورونه پرانستل. نور مې هېڅ ونه ویل. شپې ناوخته لاندې خونې یعنې تلخونې ته کېوتم. د پلار واسکټ مې په دیواله راځړېدلی و. د پلار جیبونو ته مې لاس ور دقیق مې حافظه کې نه دی پاتې چې څومره نغدې پیسې وې. خو دا مې یاد دي چې د همدې ورځې په پرون یې په څه پلورلی و. د پلار له جیبونو مې هر څه واخیستل. که هیڅ ملازان له کوره ووتم، همداسې روان وم. کور رانه سوکه سوکه لرې کېده. بیا مې رو رو کلی پناه کېده. له کوره لرې شوم، له کورنۍ هم پناه شوم. بالاخره له ښاره هم ووتم. په هغو لارو مې سترګې خښې شوې وې چې کلونه وړاندې مې پلار پرې تللی و. د ایران، زاهدان، تبریز او اصفهان ته ورسېدم. نه پوهېږم چې زما له تېښتې وروسته به مې په کورنۍ کومې ورځې راغلې وي. په دې هم نه یم خبر چې د کور کلي په وړاندې به مې کورنۍ څومره سپکه شوې وي. په دې هم نه یم خبر چې پلار به راپسې څومره ځایونه لټولي وي. څومره ناقراره شپې به یې را لاندېښنو رڼې تېرې کړې وي. خدای خبر چې مور به راپسې څومره له زوره زړه خوړلی وي. خو د دې تېښتې د نفسګیرۍ داستان زور یوازې ما حس کولی شو. احساساتي ځوان وم او تجربه مې ډېره خامه وه. د همدې خام باور او سرتنبګۍ له مخې مې مسیر نه و معلوم. بس ځان سره مې منلې وه چې زه ځم چې هر ځای ته ولاړم. 4 کسیزه کورنۍ مې درلوده. دې کورنۍ کې زه وم، مور مې وه، پلار مې و او 11 کلنه خور مې وه چې مرجان نومېده. د ژوند د زړه تنګون په سختو لارو کې مې ټول هیر کړل. خو کله کله به مې د مور څېره سترګو ته ودرېده چې راته ویل به یې زویه د پلار په وړاندې د غږ مه جګوه. مور ته مې هم کومه اندېښنه نه لرله. له ټولو نهایت خفه او خوابدی وم. له دې کشمکشونو 15 کاله واوښتل. دا چې له ټولو خفه وم، د دې ستړي کلونو په اوږدو کې مې د خپل د کورنۍ هېڅ غړي سره هېڅ ډول اړیکه نه لرله. په یوې ګوښې ځای کې یوه کارخونه کې مې د غالۍ اوبدلو کار پیل کړ. د ځان، وطن او کورنۍ په هکله مې چا سره بحث نه کاوه. نه مې کورنۍ ته د ډاډ لپاره کوم لیک ولیکه او نه له خپلو قومیانو مې ځان سنډې ته کړی و. هلته چا نه پېژندم. څوک نه پوهېدم چې زه څوک او له کوم ځایه راغلی یم. ښایي کورنۍ مې هم منلې وي چې زه نور ژوندی نه یم. له دې کشمکشونو 15 کاله واوښتل. دا چې له ټولو خفه وم، د دې ستړي کلونو په اوږدو کې مې د خپلې د کورنۍ هېڅ غړي سره هېڅ ډول اړیکه نه لرله. په یوې ګوښې ځای کې یوه کارخونه کې مې د غالۍ اوبدلو کار پیل کړ. د ځان، وطن او کورنۍ په هکله مې چا سره بحث نه کاوه. نه مې کورنۍ ته د ډاډ لپاره کوم لیک ولیږه. ان له خپلو قومیانو مې ځان څنډې ته کړی و. هلته چا نه پېژندم. څوک نه پوهېدل چې زه څوک او له کوم ځای راغلی یم. ښایي کورنۍ مې هم منلې وي چې زه نور ژوندی نه یم. ښایي د دوی زړونو کې زما لپاره کوم ځای نه و پاتې، ځکه دوی هم څوک نه و پوښتلي چې محمد چیرې او څنګه دی. بیا به مې هم ځان ته ویل نه نه داسې نه ده. زه د مور نازولی زوی وم، په پلار هم ګران وم، ځکه زه یې یوازینی نارینه اولاد وم. زموږ ټولنه کې د زوی لرل د بقا او پایښت په معنا ده، ځکه چې څوک زوی نه لري د هغه مال میراث وي. خو راته د یو نهال امید درلود چې سختو ورځو کې د دې نیالګي سیوري ته به پناه راوړي. زما د تېښتې پیښې یوه تصادف و چې ما یې اټکل نه و کړی. د دې ذهني کشمکشونو برسیره مې ځان هغسې په څنګ نیولی و. نه مې غوښتل له کورنۍ سره کومه اړیکه ولرم او نه هم د دې لیوال وم چې څوک مې احوال وپوښتي. 15 کلونه مې په یوازیتوب کې واوښتل. نه پوهېږم چې ما مې پلار ته ولې دومره زجر ورکړ. نه پوهېږم ما له هغه د څه شي غچ او انتقام اخیستل غوښتل او ولې مې زړه د کینې له اوره داسې ورته پړسېدلی و. په دې کلونو کې مې یوه ورځ زړه ښه نه کړ چې یوازې همدومره ووایم چې پلاره ژوندی یم، مورې زه دلته یم او زه ښه یم. بس همدومره ویلو ته مې خوله نه جوړېده. څومره ماشومانه ضد نیولی وم چې مې خپل پلار ته دا ډول زجر ورکړ. یو وخت د اروپا لارې اسانه شوې. د کډوالو د یوې څپې سیل په اروپا ورمات شو چې زه هم د دې کډوالو یوه برخه وم. د دوی لوی سفر موزې مې کلکې پښو ته واچولې. له یو اوږد مزل وروسته د اروپا په دروازو ورننوتم. ایټالیا ته لاړم او هلته راته د هغه ځای تابعیت راکړل شو. د یو انسان په توګه مې درناوی وشو. نوې لارې او نوې ارزوګانې مې مخې ته راغلې. نوي خلک مې ژوند ته راغلل. په دې رنګین ښار کې مې هغه له خټو د جوړ کور رنګین رنګ ونه لید.
د مور پلار او خور هجر راته ژوند خورا بې رنګه او بې پیکه کړی و. څه وخت له همدې رنګین ژونده ستړی شوم. د مور پلار او خور یاد زما په هوساینو سیوری غړی ولی و. نه پوهېدم چې هغوی به چیرته وي، مرجان به اوس ځوانه سوي وي، هغه به څنګه وي، کورنۍ به مې ښه وي که نه. همدې اندېښنو په مخه کړم. اوس مې د هغه عقدې اور سوړ شوی و. نور مې له کورنۍ او خپل قومه کینه نه کېده. هر څه مې هېر کړي وو. دا هېرول هلته شونې شول چې زه یوې بلې ټولنې ته ننوتم او په یوې بلې ژبې غږېدل مې پیل کړل. او بیا کله چې د یو کال بیلتون پر جریان کې د څوک د یوې شېبې لپاره په زړه راونه ګرځي نو طبعا دوی ستا لپاره مړه دي. یو ورځ چا وپوښتلم چې افغانستان کې د کورنۍ شته؟ نو بې له ځنډه مې وویل چې نه یې لرم. یوه شېبه مې سر ګریوان ته کوز کړ. ځان سره مې وویل هو وطن کې کور او داسې معصومه کورنۍ لرم چې ډېر بې باکه او احمقانه ډول مې یوازې پرېښودل. او بیا مې دوی هیر کړل. هیڅ مې د دوی په حال فکر ونه کړ چې دوی به څنګه وي، څه حال به یې وي. بله ورځ کار ته ووتم. ژوند همداسې تېرېده لکه سړی یوازې په دې دنیا کې خپل د ځان لپاره فکر کوي، د بل هیڅ چا اندېښنه ورسره نه وي. همدې بې تفاوتۍ کې شپې او ورځې اورېدې چې تېر کال زما د تېښتې او فامیل سره زما د اړیکو د پرېکون 15 کال پوره شو. یو سهار مې د خپل د خونې زړېدلې پردې راونغاړلې او له کړکیو مې یوه شېبه بیرون کتل چې زه یې د تېر ژوند، کور او فامیل خاطرو ته یوړم. کتل مې چې ماشومان د باران تر شبنمې څاڅکو لاندې لوبیږي. مور او پلار مې سترګو ته ودرېدل. د دوی د یادونو د طوفان هجوم مې خونې او زما ژوند کې غوغا ګډه کړه. یو ورځ د اسمان لمن وریځو پوښلې وه. د باران پاسه څاڅکي راورېدل او د ونو پاڼې ورته نڅېدې. د باران همدې څاڅکو لاندې یوه کورنۍ چې مور پلار او اولادونه وو په لوبو اخته وو. باران د څو شېبو لپاره ذهناً خپل کلي ته یوړم او هلته یې خپل د خټین کور د دیواله تر څیرمه تم کړم. یوه شېبه همدې تصور کې وم چې زه د خپل خړګي کور خواته د باران څاڅکو ته ولاړ یم. کله مې مور ته غږ وکړم او کله خپلې خور مرجان ته نارې وهم او په دې سره مې غري ونیسي. دا له معجزې کمه نه وه چې له 15 کلونو وروسته مې د کورنۍ د مینې طوفان په زړه راننوت. زړه او ذهن مې کلي کې وو. خپلې کورنۍ پسې زړه تنګون سخت پسې راخیستی وم. په هغه ورځ له کوره ونه وتم. کار ته هم نشم لاړ. ټوله ورځ مې وژړل او ښه په چغو چغو مې وژړل. سر مې له دیواله سره وجنګاو او هر څه رانه تاوېدل. د ژوندون ټولې خاطرې مې له سترګو تاوېدې. د کلي تیږو او لرګیو پسې خفه وم. د کلي هغه خټین کورګی مې په ذهن میخ و او پلار به مې همیشه د همدې کورګي په زینه ناست و او ما ته به یې خوشکې کولې. بیا به مې مور راغبرګه کړه چې هلکه پلار سره دې خبرې مه اړوه. زما ذهن سوال و او همدې پوښتنو پسې راخیستی وم چې وخت یې نه دی چې باید کور ته لاړ شم. آیا ما بد نه دي کړي؟ آیا شونې ده چې کورنۍ بد حال کې پرېږدم او بې چورته ژوند وکړم؟ د دې پوښتنو په ځواب زه هم نه پوهېدم. په 2مه ورځ لاړم. وطن ته د تګ لپاره مې ټکټ وکړ. اوس همدې کشوګیر کې یم چې زما تګ منطقي دی. کورنۍ پسې زړه تنګون مې تش احساسات دي که نه؟ د پرواز شېبې ډېرې سختې وې خو ما خپل نهایي تصمیم نیولی او تادي مې که درلوده چې څومره ژر کېږي باید لاړ شم او له پلار نه مې د احساساتي چلند بښنه وغواړم. باوجود د دې چې ډېر بد انسان وم، دومره عمر مې په ضد بېروخۍ او یوازیتوب کې تېر کړ. له ټولو مې لاس اخیستی و. د دې ټولو سربیره مې صبر ونه شو چې کابل ته ورسېدم. شپه تر شپه مې ټیکسي تر خپلې سیمې د شهرستان ولسوالۍ پورې کرایي کړه او له چلوونکي سره مې تر خپل کلي خبره وکړه او بیه مې ورپرې کړه. کرۍ شپه مو ستړی مزل وکړ. سبا ماسپښین ورسېدو. زموږ د کلي بڼه هغسې نه وه څنګه چې 15 کاله مخکې ترې راوتلی وم. ترې لاړم او تری تم شوم او بیا مې هېڅ ترې خبر نه درلود. د کلي بڼه بدله وه. خلک پکې بدل وو. زلمیان اوس د پاخه عمر خاوندان شوي وو او د پاخه عمر خاوندانو د زړښت په درشل ولاړ وو او د هغه وخت عمر خوړلي ټول په ابدي مرګ تللي وو. کله چې مونږ کلي ته رالاند شو نو چلوونکي ته مې وویل هغه څنډې خوا ته لاړ شه. هغه څو ونې چې درته ښکاري هغه څنډې ته خټین کور زموږ کور دی. زموږ د کور شاوخوا زاړه کورونه نړول شوي وو. په ځای نوې ودانۍ ولاړې وې چې له امله یې زموږ د کلي بڼه یو څه بدله برېښېدله. خو یوازې زموږ د غربت جونګړه په خپل حال ولاړه وه. بادونو او بارانونو خوړلي دیوالونه، د کړکیو آسماني رنګ او زما د ماشومتوب سلی هماغه په پخواني قامت ولاړه و. هماغه کورګي چې په جلا وطنۍ کې زما تخیل ته کډه وکړه. کټ مټ هماغسې و. له موټره راښکته شوم. خلکو لیدلم خو چا نه پېژندم. څېرې مې بدلون کړی خو زما همزولي نسل تر ما پاخه ښکارېدل. د وطن سختو ورځو یې پر څېرو ژور اغېز درلود.
د سختو حالاتو تراژیدي په سیرو کې لوراه مجسمه وي. زما پوستکه 10 کاله هوسا ژوندانه ځوان ساتلی و. په هر حال ما هم څوک نه پیژندل. پلی وخوځېدم، روان شوم. چلونکي ته مې کړل چې زما غوټې راپسې راواخله. هغه غوټو کې مې یو څه ډالۍ او سوغاتونه خپلې مور، خپلې یکې یوې خور مرجان ته راخیستي وو او خپل پلار ته مې هم ځان سره ځانګړي سوغات راوړي وو. د هغه قهر او غوسه مې هېره وه. د کور په انګړ چې راننوتم، یو ناتوانه او کمزوری سپینګیری په برانډه کې ناست دی. وجود یې خپله سیکه بایللې، غټې چشمکې یې ایښې وې. د غږ اورېدو غوږۍ یې غوږونو کې ایښې وې چې تارونه یې ځوړند پراته وو. خواته یې ورغلم، پام یې راته نه و. ښه نږدې شوم چې ګورم پلار مې دی. څومره کمزوری شوی و. منډه مې کړه، په لاسونو یې پرېوتم. لاسونو مې ورته ښکل کړل، غاړه مې ترې تاو کړه. زما چیغو اسمان کونډ کړ. فضا زما د کړیکو له اورېدو ډېر ناتوانه و. په مخ مې ښکل غېږ کې میټینګ ونیوه او په غریو نیولې غږ کې مې ویل ابا محمد یم. خو ابا مې هیڅ عکس العمل ونه ښوده. ښایي هغه نور د لیدلو او اورېدلو ځواک له لاسه ورکړی و. خو زه یې همغسې غاړه کې پروت وم. ژړا مې نه درېدله. زه یې ځای ته راوستلی ونه شوم. همداسې غلی او بې تفاوته ناست و. را سره ونه غږېد. زما په راتګ نه خوښ و او نه خوابدی. همدې حال کې یوه ښځه له زینو راکوزېدله. ما فکر وکړ ښایي مور مې وي. خو زما اټکل ناسم وښود، بلکې هغه ستړې ستومانه او تازه له کاره راستونه شوې مېرمن مې خور وه چې لستوڼي یې هماغسې بټ وهلي وو. زړې جامې پر تن وې. غربت یې څېره سېزلې وه چې ما ته مخامخ شوه. یوه ناترشه چیغه یې له خولې ووته او بیرته یې د زینو په طرف منډه واخیسته چې خواته یې ورغلم. ومې نه پیژنده. کری شیبه ورته متوجه وم. خو دا همغه یوه نازولې خور مې وه چې زما نازوانۍ او د غربت د تنهاره لمبو ته پریښې وه. مرجان خبرې نه شوای کولی. ټول بدن یې لړزې پسې اخیستی و. د خپل د ټیکري پیسکې د غاښونو لاندې ټینګه نیول او اوښکې یې همداسې بېواره د سترګو له کاسو ورېدل. غېږه مې ترې تاو کړه. د مرجان چیغو ځمکه او اسمان لړزول. غوښتل یې د 15 کلونو دردونه راته وژاړي. غوښتل یې د 15 کلونو بېوسي او بېکسي راته وژاړي. غوښتل یې د 15 کلونو انتظار او نهیلۍ او درد راته ووایي. غوښتل یې چې زما د بېرخۍ او نازوانیو حال راته ووایي. خو غریو نیولې مرۍ یې نه پرېښوده. یوازې یې دومره وویل د ابا سترګو در پسې دید پرېښوده. غوږونه یې زموږ ساندو کاڼه کړل. تېر کال مور هم مړه شوه. مور مو نیستۍ، ناامیدۍ او غربت مړه کړه. بیا یې چیغو فضا ولړزوله. زما ذهن کې د قیامت جرس غږېده. د خور چیغو مې زما ذهن کې انګازې کولې. هغه په حقه وه. مرجان په یوازې ځان ډېر درانه غمونه راکاږل. هغې نفقې ګټله. د مور له خوړو تر درمله یې هر څه برابرول. د کڼ او نابینا پلار پالنه یې کوله. د خپل د ورک ورور د ویر بار یې په زړه بار کړی و. مرجان د کورنۍ اخرنی امید و چې ځمکې یې کرل، د خلکو فصلونه یې ریبل، کورنۍ ته یې یوه مړۍ ډوډۍ برابروله. د دې ټولو تراژیدیو سیوری یې په څېره غوړېدلی و. د هغې چاودې او سوځېدلی مخ هر څه ویل. د هغې له پرې شوو ګوتو او تڼاکو لاسونو دردونه څڅېدل. زه راغلم خو هر څه هغسې نه وو. زه ډېر ناوخته راستون شوم. دا کیسه خوشنود خورمي لیکلې او محب الرحمن مالیار ژباړلې ده.